یو روایت چې راځي امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی سندن کمزوری دی چې علي رضی الله عنه یو پیر دوه ګډان راوستي او په هغې قرباني کوله دوه ګډانو باندې نو یو کس یې تپوس وکړو دا څه تا خو دوه ګډان راوستي قرباني کړي اختر دا قرباني وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاني ان اضحي عنه ما ته رسول صلی الله علیه وسلم وصیت کړی چې زما د مرګ نه بعد به زما له طرف نه قرباني کې دا روایت سندن کمزوری دی دا مې څه د فایدې لپاره ذکر کړو او دا مسله موږ څو پیرې بیان کړې ده چې د مړي د طرف نه مستقل قرباني کول دا نه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نه د صحابه کرامو صحیح ده کېږي یو سړی د پلار د طرف نه الله به هغه له اجر ورکړي مور د طرف نه خو مستقل ګوره چې رسول صلی الله علیه وسلم یو کار نه یې کړی صحابه کرامو نه دی کړی او موږ بار بار وایو او اورم وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او غوره لار په لارو کې د رسول صلی الله علیه وسلم لار ده نو غوره همدغه ده اوس موږ سره یو طریقه پاتې ده چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه هم ثابته ده صحابه کرامو نه چې انسان مړی د ځان سره شریک کړي مړی د ځان سره شریک کړي لکه رسول صلی الله علیه وسلم یو قرباني کړې ده وایي دا زما د امت ته طرف نه امت کې خو مړي هم دي نو که ته اوس کور کې قرباني کې یو ګډه لالی او زړه کې دې دام دي دا اراده هم ده چې دې کې زموږ سره زموږ هغه پلار چې مړ دی هغه هم شریک دي هغه مور خور ورور بچې دا صحیح ده خو مستقل زه نه یم چې نه کېږي خو دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه وه او چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ده نو بیا موږ له هم پکار ده چې پرېږدو ها تر دې نه علاوه بل ټیم که مړي پسې څه کول غواړې نو نور موږ سره موقع شتي که څاروی حلالې که بل څه د خیر کار کې نو هغه ته کولی شي علي رضی الله عنه په هغه انسانانو کې دی امام بخاري دا حدیث راوړی د عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت کې به تاسو بار بار اورېدلی چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات کېدو دی دنیا نه تو نو هغې یو شورا جوړه کړه ما تفصیل ذکر کړی چې دا کسان دې مشوره وکړي او چې دوی کم کس وټاکو هغه به صحیح هغه به خلیفه شي نو هغه دا وی ما ته داسې ښکاري چې دا کم کسان چې زه ذکر کوم د دوی نه علاوه بل څوک د خلافت حقدار نه دی الذین توفی النبي صلی الله علیه وسلم وهو عنهم راض دا هغه کسان دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی او د دوی نه راضي فسمى بیا وله نومونه واغستو علي عثمان الزبير طلحه سعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مقصد زما د خبرې هغه دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی او هغه د علي رضی الله عنه راځي د دې نه بعد زما طریقه کار د دې عثمان او د عمر رضی الله عنهما په سیرت کې هم دي شو چې بیا موږ دا ذکر کوو چې د علي رضی الله عنه ژوند په خلافت ته ابوبکر کې بیا په خلافت ته عمر کې بیا په خلافت ته عثمان د علي رضی الله عنه ژوند په خلافت د ابوبکر کې د دې اورېدل ډېر اهم دي ولې ډېر اهم دي تاسو وشو خلک دا وایي چې ابوبکر صدیق ظلم کړی خلکو نه مراد څوک دي واضحه خبره پکار شیعګان او روافض هغوی دا وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ظلم کړی دی والعیاذ بالله او خلافت یې په زور اخیستی دی ګورو چې که چېرته دوی رښتینې او ابوبکر صدیق داسې کړي نو دې سړي بیا څه چل کړی دی اوس دا خبره یاده کړئ اول مسله کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت ټیم راغی او رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو لا خښ کړی نه و او صحابه کرامو منځ کې خبرې اترې شروع شو قصه زه بیا نه ذکر کوم موږ ښه تفصیلا ذکر کړی نو امام حاکم دا قصه تفصیلا راوړې ده چې دغه ورغی ابوبکر صدیق د انصارو خواله ور انصارو ګوره مشورې شروع کړي چې مشر به څوک ابوبکر صدیق ورغی عمر ورسره چې کله د هلته ورلو خبره اتر روانه شو نو انصارو چې کوم کسانو چې کوم خبره کوله هغه پاسېدو په نمبر خبره شروع یو پکې دا وایي چې ای مهاجرینو رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله
په یو علاقه په یو ځي په یو کار څوک مشر کوو نو یو کس به ستاسو یو به زمونږ و یعنې یو به په مهاجرینو کې و یو به انصارو کې و نو موږ خو زمونږ دا رایې ده چې دوه کسان کوي یو به ستاسو نه یو به زمونږ دی نو داسې به زمونږ اتفاق روان یو مشر مهاجرینو کې بل انصارو نو هغه به اختلاف نه جوړي دی کې زید بن ثابت رضی الله عنه پاسې وی ګوره زه به یو خبره وکړم رسول الله وسلم مهاجرینو کې دا خو تاسو منئ انصارو ټول وو دا موږ نو امام هغه زموږ مشر و نو اوس به مشر په مهاجرینو بیا رسول الله وسلم مشر و موږ انصارو موږ به مرسته کوله اوس چې څوک امام شي په مهاجرینو کې په قریشو کې موږ به مرسته کوو زما خو دا رایه ده ابوبکر صدیق پاسېدو د هغه شکریه ادا کړه د هغه لپاره دعا وکړه او بیا یې دا وویې که د دې نه علاوه تاسو بله څه مشوره کوله نو ما د سره پې صلح هم نه کوله ما دا نه منل نو دې کې زید بن ثابت رضی الله عنه راولګېدو ډېر هوښیار انسان و د ابوبکر صدیق لاس یې ونیو وایي بس هغه دا دی هغه مشر بیعت شروع کوي بسم الله نو بیعت په دې طریقې سره شوی دی دلته ما قصه مختصر کړ بیا چې کله ابوبکر صدیق بله ورځ په منبر باندې کېناستو هغه عام بیعت دپاره نو دې خلکو کې داسې وکتو دا ټول جومات ډک دی علي پکې نه و رضی الله عنه دا نقطه بس خلک ذکر کو علي نه و راغلی ولې و خفه و نو تپوس یې وکړو انصارو کې یو کس پاسېدو وي ابوبکر ته وي زه به یې راولم وایي صحیح دی چې ورغی راوستو ورته وی د رسول وسلم د تره زویه ابوبکر ورته وی او د رسول وسلم زومه اردت ان تشق عصا المسلمین مسلمانانو د ټولګي نه په بله لاره تلې هغه وی نه لا تثریب او دې ټکي ته ګوره لا تثریب یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 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 جی اے د پیغمبر خلیفہ فبایعه نبی ورسره بیعت وکړو بیا زبیر ونه لیدو زبیر بن العوام رضی الله عنه دا هم دا خلک ذکر کوي هغه نه نو تپوس یې وکړو خلکو راوست ورته وی ای د رسول وسلم د ترور زویه دا د صفیې زوی و که نه صفیه بنت عبدالمطلب او ای د رسول وسلم ملګریه ته د مسلمانانو د ټولګي نه ګورې په بله لار روانېږه هغه وایي نه او بیعت یې وکړو اوس دلته سوال دا دی دوی راغلي ولې نه وو مسله به پوره واضح کړو بیا دوی راغلي ولې نه صحیح شو دوی خو بیعت کړی دوی راغلي ولې نه دي نه د هغې یوه وجه ذکر کېږي بعضو روایتونو تاریخ هم داسې ښکاري چې دوی په دې خفه وو چې موږ یې په مشوره کې نه یو شامل کړي ګوره یو خفګان په دې دی چې زه خلیفه ولې نه یم یو خفګان په دې دی چې دوی چې پرون را جمع شوي وو نو موږ ته چا غږ ونه کړو دواړو کې فرق دی که نه دی لکه ته مثال به درکړم ته یو شی خرڅوې زه خفه شو لکه ولې خفه زما یا خو خفګان دا دی چې ده دا شی په ما ولې نه راخرڅو یا دا چې ده چې خرڅو نو ګوره ما نه پکې بلکل مشوره وانهغسته او کسان نور را جمع شي د علي رضی الله عنه او د زبیر که زړه ته څه خبر راغلی و هغه هم انسانانو نو هغه دا خبره وه چې موږ په مشوره کې موږ په مشوره کې نه ها بله مسله دا به د زه یو لویه فایده ذکر کړم په بیعت کې ګوره دا لازم نه دي په بیعت کې دا لازم نه دي د امام سره چې بیعت کېږي د مشر سره چې ټول مسلمانان به کوي نه کوم چې مشران دي هغو کې چې بعض بیعت وکړي نو دا د ټولو د طرف نه وشو اوس که دې کې چا بیعت نه دی کړی د هغې به دا مطلب نه چې دی نه مني دا ګوره ډېره اهمه نقطه درته ذکر کړو لکه اوس یو ملک کې یو باچا مړ شو بل کس راغی د هغه سره بیعت کي د عام خلک ځي بیعت له نه ځي یو څو مشران دینی مشران دنیوي مشران هوښیاران هغوی راشي او هغه سره لاس کې لاس کېدی او موږ بیعت کړی عام خلک ټول په دې راضي خو چا بیعت کړی دی داسې د دوی د راضي کېده بیعت دی
او د دوی د بیعت نه کول داسې ډایرکټ د هغه په لاس کې لاس نه یې ښوده د اثر نه کوي. تاسو ګوره په دې نقطه ورسېږئ که علي رضی الله نه وی راغلی هسې داسې وایو که نه وی راغلی د سره دا دلالت په دې نه کوي چې هغه بیعت نه کوي ځکه چې هغه راضي دی. دویمه دې ته ضرورت هم نشته چې لازم به ته فرد هر یو راولي او هغه به بیعت کوي نو هله به امام ټاکلی کېږي نه مشرانو بیعت وکړو که چې دغه یو څو مشرانو بیعت وکړو دا داسې شوه لکه ټولو چې بیعت وکړو لکه ټول چې به دې راځي. امام بیهقي یو روایت راوړی دی سبحان الله دا ټولې مسلې ښه واضحه دي خو موږ ته پکې د اشکال په دې جوړ شوی دی چې یو خو موږ قصې اورو ډېرې او دا دې ته نه ګورو چې رښتیا ده او که دروغ ده. دویمه څوک چې موږ ته دا قصې بیانوي هغه غریبانو سره اکثر علم نه وي نو هغوی هم د چا نه اورېدلې ده او بل ته یې بیانوي. یو قصه مې نن د یو پیر اورېدلې وه خو دا پرېږدئ. امام بیهقي دا روایت راوړی دی امام حاکم چې علي رضی الله عنه ته یو کس دا وویې الا تستخلف علینا مرګ ته نږدې وایي ته په موږ باندې څوک خلیفه نه ټاکي یعنې ته د یو کس نوم واله چې دی به زما نه بعد مشر هغه وایي نه رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی چې زه وکړم ولكن ان يريد الله بالناس خيرا که الله د خلکو سره د خیر او د ښېګړې اراده کړي که نه نو زمانه بعد به یې راجمع کي په غوره انسان باندې لکه څنګه چې صحابه کرام راجمع کړي د رسول صلی الله علیه وسلم بعد په غوره انسان باندې هغه څوک ابوبکر صدیق رضی الله یعنی دی په خپله په دې راضي نه بلکې دا مني چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد غوره انسان هغه څوک هغه ابوبکر الصدیق رضی الله عنه